منډی د کابل ښار تر ټولو ګڼ نفوسه سوداګریزه برخه. دا خلک د اختر په سوداو پسې راوتلي. دا کوڅه هېڅکله له ګڼه ګوڼې خالي نه وي او د اختر مخه کې خو د پل ایښودو ځای پکې نه موندل کېږي. د کابل ښار زړه په رنګه وچو میوو سینګار شوی. نور کله په دې وخت کې د میوو بیې لوړې تلې، مګر سږنی کال یې قیمتونه ارزانه شوي. اوس سودا ښه ده، بازارونه سم دي، شی هم ارزانه شوي دي. مخکې دغه بادام و 500 اوس 400 شوي، دغه مغز 1500 اوس 1500 شوی، دا کشمش و مخکې 200 اوس 900 شوی ده. اوس شی ارزانه شوي دي. سږکال و په خپله مې اختر ډېر کالي کړي او ښه خوشحاله مې یم. اختر ته لا 9 ورځې پاتې، ځکه خو دا شور له اختر سره د خلکو د مینې او لیوالتیا ښکارندویي کوي چې له وړاندې ورته تیاریانې نیسي. پلورونکي وایي بازارونه یې تاوده او له مخکې د خلکو راتګ ډېر شوی. بازار بس الحمدلله ښه ده، اوس د اختر مخه ده، وړومبی اوس کار ښه ده، غونه ګزاره کوي، خلک بیخي زیات راځي، وړومبی ښه ده ووړو او انشاءالله دا کاجو نور کله په 900 اوس په 1500 کوي، ارزانه شوي دي انشاءالله. نخود 950 اوس 130 شوي دي، هر شی دغسې ارزانه شوي دي. د کابل ښار بله څنډه کې دلته د سیند پر غاړه نوي رغول شوي دوکانونه هم له خلکو خالي نه دي. چا د اختر جامې ګنډلي او څوک یې اوس څیرې کوي. سره له دې چې د میوو بیې لږې ارزانه شوي، مګر شته ځینې غربت او بیکارۍ ځپلې کورنۍ چې د ارزانه میوو د پیر وس هم نه لري. که ځان ته من اخلې نو ګاونډي ته پاو مه هېروه. اجمل صدیقي، کابل، سیمه نیوز.